یوازیتوب د هسپانوي ژبې ناول دی چې جبریل ګارسیا مارکې لیکلی او ژباړه او خلاصه یې صفیه حلیم کړې ده. رینالډو د امرینتا لپاره د خوښۍ احساس لرل، خو هغې ته د زړه خبره یې نشوه کولی. امرینتا هم د خوښې ده او په زړه کې ارمان و چې دوی واده وکړي، خو کله چې هغه ورته د واده وړاندیز وکړ نو امرینتا هم هغسې انکار وکړ لکه چې کرسپي ته یې کړی و. رینالډو ورباندې ټینګار وکړ چې دا ورسره خوشحاله وي نو په واده کې څه ممانعت نه و، خو امرینتا د واده خبره نه مني. ډګرمن ایریلیانو بویندا خپلې مور اورسولا ته یوه وړاندوینه د پیغام په توګه راواستوله چې پلار به یې ډېر ژر مړ شي. اورسولا خپل میړه د ونې نه راخلاص کړ او دننه د خوب کوټې ته یوړ. هلته به د ټوله ورځ د هغه سړي د روح سره خبرې کولې چې په ځوانۍ کې وژلی و. څو ورځې وروسته هوسي مړ شو او په هغه ورځ مکونډو ښار د باران د څاڅکو سره ژیړ ګلونه هم وریدل. هغه وخت د ډګرمن ایریلیانو بویندا زوی ایریلیانو هوسي چې د پیلار تیرینا له خېټې زیږېدلی و د ځوانۍ سن ته ورسید. دا هلک امرینتا چې د عمه کېږي رالوی کړی و او د هغې سره ډیر د نږدېوالي احساس لري. امرینتا د هغه په احساساتو پوهه شي او ځان ترې لرې ساتي چې هلک بېلارې نشي، خو هغه ځوان دومره ناهیلی شو چې د کور پرېښودو فیصله یې وکړه. هغه وخت د پلار مکونډو ته راغلی و چې د لیبرال او د محافظه کار ګوند ترمنځ د روغې په تړون خوشحاله نه و. د غوښتل چې په نورو ملکونو کې د جنگ لپاره ولاړ شي او کله چې روانېده نو زوی هم ورسره مل شو. د آریلیانو د وتلو لپاره په مکونډو کې د خلکو حالت ښه شو او د سوکالۍ یو نوې دوره پیل شوه. دا د محافظه کار ډلې د هغه ښاروال له برکته و چې راکویل مونکادا ونومېده، خو د ډګرمن ایریلیانو بویندا نږدې ملګری نه و. د هوسي او اورسولا بویندا په کور کې په هرو څو ورځو کې یو ځوان راته او ځان به یې د ایریلیانو د زوی په توګه ورپېژنده. دوی به د مسیحیت د بپتسیمي یا په دین کې د وردننه کېدو رسم لپاره راتلل او ان تر دې چې 19 زلمي راغلل. دا ټول د ډګرمن ایریلیانو هغه اولادونه و چې د بیلابیلو سیمو د جنګونو پر وخت د جنسي اړیکو په نتیجه کې زیږېدلي وو. ټول ځوانان ایریلیانو نومېدل او اورسولا په یو وړوکي کتابګوټي کې د هغوی د ځای ځاګي او د مور نوم لیکل چې کله یې زوی راشي نو پیدا یې کړي. د ډګرمن ایریلیانو سره چې کوم زوی ایریلیانو هوسي تللی و په نیکاراګوا کې د پاوز نه وتښتېد او بیرته مکونډا ته راغی. د خپل ځان سره هوډ کړی و چې د امرینتا سره به واده کوي. هغه چې کور ته راورسېد نو امرینتا پوهه شوه او خبرداری ورکړ چې د خپلې عمه سره څوک واده نشي کولی او دا ګناه وه. دا ځوان د خپل تره ارګیډیو په شان ژوند پیل کړ چې هیڅ کار به یې نه کوو او د ښار جینکو سره به یې جنسي اړیکې ساتلې. بیا یوه شپه د یو پاڅون په وخت کې د یو محافظه کار عسکر لخوا ووژل شو. ډګرمن ایریلیانو بویندا بیرته راغی او مکونډو یو وار بیا د لاسته ورغی. د خپل مشر ورور ارګیډیو ځمکې چې نورو خلکو پرې خېټه اچولې وه بیرته واخیستې. اورسولا ورته مینت زاري وکړه چې د خلکو سره د نرمښت نه کار واخلي او په تیره بیا د خپل ملګري ښاروال راکویل ته چې ښه سړی و او د خلکو لپاره یې ډیر کارونه کړي وه، خو ایریلیانو ورته وویل چې په اوږدو جنګونو کې د زړه سخت شوی و. هغه ښاروال ته د مرګ سزا ورکړه چې پایلې د مکونډو ښار او د ایریلیانو لپاره داسې وي چې هغه یې توقع نه لرله. ټولو ملګرو ډګرمن رینالډو او ایریلیانو په جنګ کې خپل باور او هیله د لاسه ورکړې وه او داسې فکر یې کوو چې د دې هیڅ ګټه نه وه. دوی ته جوته شوه چې لیبرال ګوند هم هغسې خاین او بېعقیدي و څومره چې محافظه کار ګوند و، خو په ایریلیانو یې ډېر اغېز کړی و او هغه یې له نړۍ ګوښه کړ. ورځ تر بله هغه په عجیبه کارونو سر شو. د به هیڅ ډول احساس نه څرګنده او د پلار په شان د هیریدو مرض ورته پیدا شو. د خپل پوځ په خیانت د ډیر خواشینی و او ځان له به یوازې په سوچونو کې غرق ناست و. هغه د خلکو نه دومره بیزاره شوی و چې ځان ته به یې څوک د 100 فوټو نه کم فاصلې کې نه پرېښودل. نوموړی اوس په دې پښیمانه و چې ښاروال ته یې د مرګ سزا اورولې وه. هغه هوډ وکړ چې نور به خلک جنگ ته نه پرېږدي او تر 2 کالو لګیا و چې د خپلو جنګیالیو او د محافظه کارو ترمنځ روغه وکړي. تر دې وخت هغه د هیچ چا سره د خوښي یا د مینې احساس نه لرلو او په خپل ټبر کې هم لکه د بیګانه کس په شان اوسېده. اخر هغه د خپل ژوند نه دومره ستړی شو چې یوه ورځ یې په توپانچه د ځان د وژلو هڅه هم وکړه، خو مړ نه شو او خپل پاتې ژوند یې د وړو فلزي شیانو په جوړولو تیر کړ.
د دویم حوثي ارګیډیو 3 اولادونه د سوفیا له خېټې زیږېدلي وو چې ریمیډیوس سیګونیډو مشر او غبرګولي اریلیانو سکوینډو او حوثي ارګیډیو سکوینډو نومیدل. د دویم حوثي ارګیډیو 3 اولادونه د سوفیا له خېټې زیږېدلي وو چې ریمیډوس سکوینډو مشر او غبرګولي اریلیانو سکوینډو او حوثي ارګیډیو سکوینډو نومیدل. په هغو ورځو کې یوې امریکایي کمپنۍ د کیلې په باغونو کې په لوی شمیر خلک کار ته رابلل او د کولمبیا ډیر ځوانان هلته په کارونو بوخت شول. دوی ته به یې معاش ورکوه خو د کار شرایط یې ناڅرګند وو. دا مزدوران به په بد حال اوسېدل او د درملنې چاره به یې نه کېده. سکینډو هم هلته په کار بوخت و او لیدل یې چې د امریکې لخوا د دوی زبېښاک روان و. دوی به خپلو کې سره خبرې کولې او اخیر دومره بیزاره شو چې کار یې بند کړ او کمپنۍ نه یې د ښو شرایطو غوښتنه وکړه. کمپنۍ یو ورځ ټولو کارکوونکو ته په یو څلور لارې کې د راټولېدو امر وکړ. کله چې خلک یو ځای شول نو د مشیندارو ډزې پرې پیل کړې او 3,000 مزدوران یې ووژل. سکینډو د هغې کمپنۍ سره د فورمین په توګه کار کاوه او هغه کسانو کې شامل و چې له دې ډزو ژوندی پاتې شوی و. د احتساب کوونکو د یوې ډلې مشر و او په یو اورګاډي کې کېناستو چې له هغه ځایه وتښتي. په هغه گاډي کې په سوونو مړي بار و چې سمندر کې غورځولو لپاره یې وړل. مکوینډو ښار ته راغلو چې هلته هیڅوک د هغو وژنو نه و خبر. هیڅ چا د په خبره باور نه کوه او د حکومت خبره یې نه منله چې د مزدورانو اعتصاب په امن پای ته ورسید. حکومت دا هم ویل چې ټول کارګران خپلو کورونو ته تللي وو. هغې کمپنۍ مشران بیرته امریکا ته ولاړل او د کیلو په باغونو کار بند شو. سکوینډو بل ورور د یوې جینۍ پات را سره مینه کوي خو واده یې د یوې بلې ښځې فرنانډ سره وکړ چې ډیره مذهبي وه. د هغې ځمکې او څاروي ډیر وو او دی هم ورسره ښه شتمن شو. د میمي یو میخانیک ماریشیو بابلیانو سره مینه پیدا شو او کله چې پلار خبر شو نو یوه شپه یې په هغې د بل چا ګمان وکړ او ډزې پرې وکړې. بیا یې په خپله لور میمي په بیړۍ کې د راهبانو یوه کلیسا ته واستوله. کال وروسته د مسیحي دین یوه راهبه مکوینډو ته راغله چې یو ماشوم هم ورسره و. دا د میمي ناجایز اولاد و چې ایریلیانو دویم نومیده. هغه ماشوم د بویندا کورنۍ کې رالوی شو خو د هیچ چا خوښ نه و. بیا یې هم دی د فرنانډ د کشر لور امرینتا اورسولا سره یو ځای ژوند کوه او په دواړو کې مینه پیدا شوه. دوی خبر نه و چې دواړه د بویندا ټبر نه دي. ان په میکوینډا کې 15 کاله باران وریده او د دې زیاتې برخې یا اوبو یوړي او یا ورسته شول. د حوثي کونډه اورسولا مړه شوه او ورپسې د میکوینډا پخواني خلک پرله پسې له نړۍ سترګې پټوي. امرینتا اورسولا بلجیم ته ولاړه او دویم ایریلیانو په کور کې یوازې پاتې شو. دریم حوثي ارګیډیو خپل ښار ته بیرته راغی او د اواره ځوانانو سره به یې ټوله ورځ له غټ ژوند تیروه. هماغوی کې یو کس د پیسو لپاره حوثي ووژل. امرینتا اورسولا د یو پیلوټ سره واده وکړ او بیرته میکوینډو ته راغله. خو یو ورځ د میړه خبر شو چې امرینتا د ایریلیانو سره اړیکې لري نو دا یې پرېښوده او بیرته ولاړ. څومره چې د امرینتا او د ایریلیانو مینه په خپلو کې زیاتېده هماغومره د ښار حالت په خرابېدو و. کله چې امرینتا حامله شوه نو بیا هم خبره نه وه چې د خپل وراره سره یې جنسي اړیکې لرلې. د ماشوم د زیږېدلو پر وخت امرینتا مړه شوه خو ماشوم د یو سرکوزي په شان لکۍ لرله. هغه وخت د مشرې اورسولا هغه اندېښنه رښتیا شوه چې په ټبر کې د لکۍ ماشوم ونه زیږېږي. هم له دې ویرې هغې خپل ټاټوبه پرېښی او د میکوینډو ښار یې آباد کړی و. ایریلیانو په دې دومره خواشینی شوی و چې د خپل غم د سړولو لپاره یې ډیر څه وکړل. کله چې دی د نشې حالت نه راووتل نو ورته ماشوم رایاد شو خو تر هغو چې دی ماشوم راخلي هغه تورو میږیانو خوړلی و. ایریلیانو نور هیڅ نشو کولی او د نیکي په کتابونو کې یې هغه زړې صحیفې وموندلې چې ملکیداس ورته ورکړې وي او ورباندې سانسکریت ژبه لیکلې وه. هغه دا لیکنه وژباړله چې په اصل کې د بویندا ټبر تاریخ و. په دې کې د حوثي د ونې سره تړل کېدو نه نیولې تر اوسني ماشوم په اړه هر څه لیکلي و چې میږیو خوړلی و. کله چې د هر څه ولوستل نو یوه زوروره سیلۍ راغله او ښار په دې طوفان کې ویجاړ شو. څه چې پاتې و هغه هم ورک شول. هر څه د تاریخ او د انساني دماغو نه پاک شول، داسې لکه چې هیڅ وجود یې نه لرل.